نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړې تازه لاندو مهمو خبرونو ته. بلوچستان کې چاودنې 4 پاکستانی عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. بلوچستان کې سړک غاړې ماین چاودنې 2 امنیتي عسکر وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د چاودنې پخلی کړی دی او زیاته کړې ده چې دا چاودنه پرون د بلوچستان ایالت په ګیچک سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د پاکستانی عسکرو یو موټر له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وه. پاکستانی پوځ ویلي چې په پیښه کې ټپي شوي عسکر روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې د چاودنې پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. بل لور ته مایک پامپیو وایي افغانستان کې ماتې زموږ نړیوال باور صفر ته راټیټ کړ. پخوانی امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا ماتې د دغه هیواد نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو ویلي چې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده او د ماتې په نړیواله کچه د امریکا باور او اعتبار ختم کړی دی. جاپان وایي خپل نظامي الوتکې د جاپاني وګړو د ایستلو لپاره کابل ته لیږي. د جاپان د کابینې یوه لوړپوړي غړي کاسنوبو کاتو په یوه خبري کنفرانس کې ویلي جاپان هڅه کوي د نظامي پروازونو له لارې جاپاني وګړي او په دغه هیواد کې خپل میشت افغان همکاران ولیږدوي. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي 20 هیوادونه د امریکایي وګړو په لیږد کې راسره همکار دي. امریکا وایي د جولای میاشتې له وروستیو ورځو تر دې دمه له افغانستان شاوخوا 10,000 کسان ایستلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په تازه څرګندونو کې ویلي د نړۍ 20 هیوادونه له افغانستان د ایستل کېدونکو کسانو د لیږد په پروسه کې ورسره همکار دي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.